چین د چین په غربي برخه کې د فوجان په کلی کې د پسرلي د راتګ په ویاړ یو فولکلوریک جشن ترسره شو. د جشن ته نه یوازې د چین بلکې د تایوان د شاوخوا څخه هم په سلهاو خلک په دې جشن کې ګډون وکړ. د نورو په زرو پورو نندارو ترڅنګ 800 فولکلوریک بیلابېلې سندرې او نڅاوې هم ترسره شوې. لکه څرنګه چې تاسو یې هم وینئ هغه رنګارنګ کالي پر تن کړي دي او د ډراګن مشهوره ګډا هم ترسره کوي. هر کال په چین او تایوان کې د پسرلي په درشل کې مختلفه جشنونه ترسره کیږي چې بیا د فوجان د سیم فولکلوریک جشن ډیر مینوال لري. برازیل په رادیو جنوري کې هم د سامبودروم په نامه د 2014 کال کارنیوال په لاره واچول شو. د دې جشن ګډونوال ټول سپینې جامې پر تنوي او تر ټولو جالبه خبره خدا ده چې د هغوی په لاس کې جارو ده او د هغوی په ګمان په دې ډول سره د تیر کال بدبختۍ له منځه وړي او د نوي کال لپاره ښه ژوند پیلوي. سپین کالي د صفایي علامه او جارو په لاس کې د ناوړه کارونو جارو کول او د سمو کارونو پیل دی. په هغوی کې داسې ډلې هم ترسره کیږي چې د پخوا په شان کالي پر تن کړي او د مریانو په شان ځانونه سمبال کړي دي او د خپل ازادۍ څخه لمانځنه کوي. نو په پای کې دا جشن په ګډاو او د سندرو په ویلو سره پای ته ورسېد. اندونیزیا په جاکارتا کې د رضاکارانو یوې ډلې د پیښوګانو د مرستې او ژغورنې لپاره داسې ساتنځایونه ورغول ترڅو هغوی په امن کې ژوند وکړي. د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې په سړک باندې د بیزوګانو ګډاوې مروجې دي، خو په جاکارتا کې بیا د هغوی دا کار د بیزوګانو صحت ته سخته صدمه ورسولې ده. د ژغورنې ټیم وایي چې هغوی د 400 په شاوخوا کې بیزوګانې د جاکارتا له سړکونو راټولې کړي دي او دا هم زیاتوي چې د هغوی صحي حالت ډېر خراب و. د غاښونو التهابونه، د وزن کموالی او نورې صحي ستونزې هم درلودلې. هغوی به دا ډول بیزوګانې له خاوندانو څخه به په 80 امریکایي ډالر واخیستې ترڅو هغوی د بیزوګانو په استوګنځي کې تداوي او بیا یې ځنګلونو ته خوشي کړي. او بیا هم د برازیل سړکونه د مختلفو حیواناتو د کارنیوال شاهد وو. خلکو خپل کورني حیوانات د ځای ته راوړي وو او په دې رنګارنګ جشن کې ګډون وکړ. لکه څرنګه چې تاسو هم وینئ هغه سپیانو ته مختلفه کالي پر تن کړي وو او په مخصوصو رکشاګانو کې هم اچولې وي او د سنت جونز په سړکونو پرېږ ترسره کړ. نو کله چې بیا پرېډ پای ته ورسېد نو هغوی د سیمې مخصوصي کلیسا ته مخه کړه او هلته د کشیش لخوا خپل کورني حیواناتو ته دعا واخیسته. هر کال په رادیو جنوري کې خلک خپل کورني حیوانات د سیمې کلیساګانو ته وړي او هلته هغوی ته د کلیسا د کشیش لخوا دعا ورکول کیږي.